د هیکینګ ګروپس وګورئ فیسبوک کې سرچ کړئ تاسو هغه ګروپ سره بیا کسان ناس دي هغه سره چې کمیونیکیشن کوي نو دا شان شیان تاسو ته رالیږي به صحیح ده کنه دا څنګه چې ته په مخنیوي نه پیګو دغه کې سیستم د فالټ حکم دې تر رسیدلی دی کی ریجن مو ویل کنه سیستم تاسو ته د کمپیوټر چې کوم یو دی دا چوکۍ دلته کېده دغه چوکۍ واخله دې کې کېن سیستم موږ ته د کمپیوټر هغه معلومات راکړي را د کوم چې بیسیک معلومات زموږ سره چې د کمپیوټر په اړه کې موږ ته میلاو شي نو دغه معلومات موږ ته څوک راکړي سیستم راکړي موږ وایو چې دغه کمپیوټر خصوصیت څه شي دي کنه دا څونه هارد ډیسک لري ریم څنګه ده پروسیسر څنګه دی د هغه کم بیسیک کم مهم پارټس چې دي د کمپیوټر دا غي په اړه کې کوم غواړو چې معلومات وګورو هغه تر لاسه کوندا موږ ته څوک راکړي دا موږ ته سیستم راکړي کله سیستم کلیک کړئ نو تاسو وګورئ د کمپیوټر هر څه دلته راشي we basic information about your computer د دې ځان ته لومړني او ابتدایي معلومات چې د ستا کمپیوټر په اړه کې وسیږي دا څه شي تاسو ته ملاوي دي شي ګوره وینډوز ایډیشن وینډوز 8 پرو وینډوز 8 مين استعمال کړي هغه کوم شکل کې دا پروفیشنل شکل کې دا صحیح ده ګن 2012 کې دا جوړ شوی آل رائټ ریسیو ټول هو د وینډوز چې پروفیشنل سایټس دي دا د مایکروسافټ کمپنۍ سره سړي محفوظ دي get more information new edition in windows کوم new editions چې راغلي دي کې انټرپرایز شي یا دي کې نور چینج راغلي تاسو کولای شئ چې دې لینک نه تاسو ترلاسه کړئ یا څه کینو به تاسو ته د انټرنیټ دغه بخلاصيږي انلاین غواړي انلاین نشته رننګ ریټینګ تاسو پیژنئ ریټینګ مونږ وکنه یار تاسو به یې کوي بس هیڅ نه ګوري ولا کوي یو کور کې درس ګوري دي کې مونږ وکنه ګورو performance informations tools and its rate ګوره rate it what is rate څه شي ده ګوره calculation per second په یو سکند کې پروسیسر څونه عملیه سر تر رسیږي د سوي ریټ وي اوس دا پروسیسر په یو سکند کې 2.2 سبس کورس کې دی شي هغه څه کول شي 15 کور دی ګوره دا سیستم کوم کور دی کور 5 سیستم دی دغه څو پروسیسر لګیدلی 15 دانه 15 کور لګیدلی دي او 15 کور په سیم ټیم کې چې یو پروسس ورک کړه اوس مثال پتا ور دي شانو باندې ګورو تاسو ځان یو ورځ یو ډیمو یو استاد راته ناسو امتحان یو ما ته وی د 15 کورو پروسیسر ته وینډوز تدریسه او ما صحیح تدریسوم 15 کور کې دی شي دغه ور پښتون ته دغه ور هغه څنګه پښتنه کوي څونه خسته پښتنه کوي ها وای دا سي 15 کور کې دی شي اوس دا 5 کور پروسیسر دی ګن 15 کور دی کور مطلب هم دغه 3 to 5 دې د اوس یو اپریشن دلته نه یو سانګ یو څه می پلی کو یو څه می خلاص کو یو فایل نو دا ماته دا پروسیسر ته ضرورت دی چې دا یو کی کدای کدا دا څو خلاصي کوم پروسیسر خلاصي تاسو نه ضرورت وي ټول کار دی ځکه چې پروسیسر ډیوایډ دی ګان سب کور نو دا فایل چې راخلا شي دا راواخلي د ټیم وګوري د ریټ وګوري د څه وګوري ریټ وګوري د ټوټل ریټ زموږ سره راشي پاس کا 240 سکند څونه راغی ټوټل ریټ پروسس یعنی زه دا ډیټا کاټم د یو ځای نه بل ځای ته نو څونه وخت نیسي ټول 240 سکند دا وخت نیسي 240 سکند تقسیم په 15 وکړه څو راځي زموږ سره تقریبا 8 خوشه صحیح ده کنه نه 8 نه صحیح ده هغه راغله موږ 49 سکند شو دا 49 سکند راوسته کیږي په دې 15 کور باندې تقسیمېږي 15 کور باندې اته څه راغله کنه شاپ دې اما راغله اته څه دا اته څه سکند باندې څه کیږي دا ټول څه کیږي پروسس کیږي ګوره د ډیټا به ټول څونه وخونی سي
240 کله چې دا راواغستې شو په 15 کسانو دا کار آسان شو دا څه شو 8 سکند کې دا سره رسیدي دا پروسس نو دا یو چې دلته خپل کار په خاص وخت کې سره ورسي د دې څه وایي ریټ وایي پر سکند باندې څونه اپریشن سره ورسي یو سکند کې دا د سیستم ریټ څه دی 1.1 صحیح ده بیا دغه ریټ چې نه څلوېښت راغی دا به تقسیم کوو موږ په 7.1 باندې 7.1 باندې تقسیم کوو نه څلوېښت نو پر سکند کې د اپریشن څونه راځي هغه پر سکند کې دا خپل اپریشن څه کوي سر ته رسېږي 2 آفرین هغه کې دوه پروسیسر کوریټو کې د یو کار دی چې اول کار راغی دی تقسیمای نه دا ټول هم دی یو ته ورګوي ته یو کزه وای دا ستا کار اول کار راغی نو که دا په پروسس کې روان دي دې ځای ته رسو دا هیڅ کومک نه کوي دې سره دې ته وجه بسته دي چې دې ته بیا کار راغی کله دې په څو چاندو دا دې ته وجه ته کووس نو کوریټو په دې کې ګوره پروسس کوریټ راغی کوریټ کې کانکر رولز او ډیوایډ بای کا دی خو دې کوي چې دې ته خپل کار سپارو دې ته خپل دا به د مناستو قراري کار به وو کوو به چې کار به نو بس نه به کو دا به کار کې لګیو کدی دا به کار راغی د دې په بچنګ دا به چې کار نه خلاص وي عزت کار کوو د شي کنه ګور روزمره جون کې تاسو شو کوي ای کنه بعد په ګډه سره کار کوي نو هغه سہولت هم یې سم نو کور 5 یا کور 7 کور 3 داسې په مجموع کې په ګډه سره کار کوي سره نو هغه سپیډ پر سکند بیسي د هر یو بیل بلی ریټ چې کوم راځي نو هر پروسس خپل ریټ پر سکند باندې ډیټا څه کوي پروسس کوي سره د تاسو باید خیال وسیږي سره پوه نه شوي نو دا مونږ چیرته دا خبره په ځونه لاړو سیستم کې نو ګور هغه ریټ 5.5 نو د زمونږ سره د پروسیسر ریټ سره 5.5 دا سیستم کوریا فایده پر سکند کې دا چې کم ریټ هغه څو 7.0 یو آفرین پروسیسر انټل د دې پروسیسر نوم څه دی د خپل انټل نوم دی انټل یو کمپنی د هغه څه جوړي دی کمپیوټر او پروسیسر جوړي خالي ګور دا سیستم د ډیل دی او کدل ته وردل ته ګور زما سره یو دغه لګیدل دا یو لوګو دا په دغه لوګو کې تاسو ګورئ دلته لیکل انټل کور i5 آی لیکل او ورسره چې لیکل 15 یعنی دا سیستم زموږ سره ده کور 5 سیستم دی یعنی دې کې 15 کور دي د پروسیسر داخل کې څو کور دي 15 چې تاسو د بورډ باندې ما ډراګو په هغه شکل باندې خپل اپریشن په یو سکند کې سر ته رسي سره صحیح ده بیا ګورئ ټي کور ټي ام i15 دلته ولدو کنه صحیح ده کنه او 2520 صحیح کنه دونیم زره دغه جمع سره د دې هغه ریټس دي او 2.5 میگاهرتز یا 2.50 میگاهرتز چې دا راواخلي په 15 تقسیم کې دونیم زره راواخله په 15 تقسیم کې څو راځي 2.5 راځي کنه راځي نو پر سکند کې دا اپریشن دونه خیره 1500 راځي شاید دا ودی بل څه ته اساین کړي کنه خو 0.5 دلته پوینټ مسا چلے دي نو اپریشن شاید نور کم دغه په کې اساین کړي انسټالډ میموري 4 جی بی دی کې ریم دی 2 جی بی ریم دی 4 جی بی 3.90 جی بی ان یوزیبل دیګه چې کوم یوز دی هغه وینډوز په پروسس کې ته کار کوي کنه کې ځنی برخه د ریم استعمالي کمپیوټر کې چې به کمپیوټر څنګه لګي او ته چې یار زه هیڅ شې کې پلان نه دا کمپیوټر هم داسي ګوره دام باندې اوس هم ځنی برخه د سیده چې هغه ریم نه دی ریم رندم اکسس میموري بیا میموري په دوه ویلټایل او نن ویلټایل ځنی برخه چې هغه هم موسم پروسس په شروع ده ک پروسیسر هم استعمالي هغه برخه وریم کته سوراشي دغه برخه وره ټاسک منیجر ته لاړ شي او ګوره هغه برخه اوس د شیان دی ګوره چې دی باندې کار به دا غیم شروع ده اوس ګوره اویس انټي وایرس ګوره دا سی پی یو دلته چینج کیږي سټیټ د دغه پروسیسر سپیډ ګوره دا چینج کیږي میموري ګوره اویس انټي وایرس دلته نو ګوره روان دي نو وایرس په سیګر دي ګوره کار په شروع ده ریم هم استعمال کړی دی پروسیسر هم استعمال کړی دی هارد ډیسک هم سپیس نیولې دی دا نتورک څخه کمیونیکیشن نشته کنه موږ بل سیستم سره کمیونیکیشن شته دلته نشته تر اینډ راځي دا به زیرو ده کنه دی ها پوه شئ نو دا دوه ګوره دا خپل سټیټ چینج کوي دا ګوره کمپټیشن ریکارډر ګوره دا 1.3 MB میموري نو ګور دغه میموري سپیس باندې څه اویلیبل پر ریم کې ریم دونه سپیس دی نیول
نو کدل د تاسو ګوري چې اوس موجوده وخت کې د سیستم ریم څونه اوسېږي ته کولای شي چې رائټ کلیک په مای کمپیوټر کې پراپرټی سره شمه پراپرټی ته تراشي سره نو دلته 4 جی بی د خپل ریم دی او 3.90 چې کوم جی بی ده دا زموږ سره اویلیبل ریم یعنی لس کدی د موږ زونه 3.90 نو 4 چې راځي هغه نه چې کوم یو ده زموږ سره سره دا په پروسس کې دی رننګ ټایم کې دا استعمال کې دی اوس روان دي سره صحیح ده چې څونه کم وسیږي هغه نه خیده ده سیستم ټایپ 64 بیٹ اپریټینګ سیستم وینډوز چې څونه په کمپیوټر کې کیږي دا په دوه دغه باندې کیږي یو 32 بیٹ دی یو 64 بیٹ دی 32 بیٹ همیشه کر لوکل سیستم د لپاره کې لوکل نه لو لیول سیستم د لپاره کیږي هغه سیستم د لپاره کې کوم چې زموږ سره دغه ورجن د پرس کا کور ټو ډو یا ډوال کور یا کور پینټیم 1 پینټیم 3 پینټیم کوریا 1 کوریا 2 دغه سیستم د لپاره سره څه کیږي شپږ سوه ډیر ډیل شپږ سوه ډیر هغه یو بل رینج دی کنه شپږ سوه شل شپږ سوه لس دغه سیستم د څه کیږي ټول ته 32 بیٹ کیږي کوم چې های لیول سیستم یې لکه کوریا 3 دا زما سیستم اوس کوم یو کوریا 5 دی دې ته بس باید موږ څه وکړو 64 بیٹ سپورټ دا ورکوي سره صحیح ده کنه هغه باید وته دا کمپیوټر نیم دی وینډوز او دا ورک سټیشن پول ګروپ او داغه د پروډکټ کی ده سره نو که تاسو غواړئ چې خپل د کمپیوټر په باره کې بیسیک معلومات ترلاسه کړئ نو دا سره دي سیستم تاسو ته هغه معلومات درکړي ده تاسو یو بل ځای کې ما خو د ډیوایس منیجر ته راځي او په دې کې به تاسو د کمپیوټر هر برخه کې تاسو شک راځي هغه کې وایي چې اردا خراب ده کار نه کیدره نو سیستم اینڈ انفارمیشن کوم ځای کې د سیستم چیرته وګورئ تاسو ما خو د خیالمو ها کوم ځای کې و مخکینه درته ګورئ تاسو ما ویل د کوم ډیوایس کې وغه هذا صار ډیوایس منیجر کې کلیک یا غلطه ډیوایس کوم دی سیستم ډیوایس دا وراټ ډیوایس پاس اپیر ډیوایس نه دلته چیرته وو پراپرټیز دا کوم دې کار راغلی سیستم ډیوایسز کار نه پروسیسر کې دې شي راځي خدا شانتی راځي دلته تاسو ما ویلو مخکینه ریکارډ وګورئ هغه کې تاسو راځي بل ازو ټاسک بار دا ټاسک بار تاسو ویلو ټاسک بار ویلو ټاسک بار موږ څه کوي خلاص صفحه کوي کار صفحه چې موږ خلاص کو دا چیرته راځي ټاسک بار ته اوس ګور دا ټول چیرته پراته تاسو ته پته دا په ریم کې پراته دي که په هارد ډیسک کې څوک پراته وي دا تل راځي سټیک ډرایو ها ریم کې دي ته څه اډرس کې پراته دي ریم کې که صحیح دی وګو 15 نمبر کومک دي شو پارچه کې ریم دی دا اډرس کې دي ها دا اډرس کې دومره ته دا په سی ډرایو کې په ډیسکټاپ کې پراته دي کنه هغه اډرس کې آفرین دا زمونږ سره په هارد ډیسک کې پراته دي را لې پکې ښه دا زمونږ سره چیرته پراته دي دا په هارد ډیسک کې پراته دي اصل کې د دې منبع چیرته ده اوس په سی ډرایو کې دا اصل کې سی ډرایو کې پراته دي سی ډرایو څخه ریلیټډ د چا دي د هارد ډیسک دی کنه هغه پورشن د هارد ډیسک دی کله چې دا فولډر اوپن کم اوس دا چیرته پروت دی دا پر ریم باندې پروت دی صحیح ده کنه کله چې دا کلوز شو بیرته دا منبع چیرته لاړه هارد ډیسک ته لاړه سره خودل د سپیس وګوره کنه هر کله چې دا سی ډرایو ریډ سور کلر کې شو کنه نو د سپیس دا ډیسکټاپ چې څونه ډیټا دلته پراته اوسېږي دا سپیس اخلي د کوم دی نه سی ډرایو نه اخلي کدلته دا سره ځای نه دلته به هم ځای نه کدلته سپیس اوسېده ها بیا به دلته ځای نه کېږي صحیح ده پوه شئ هغې کې ډیټا زیاته ده هغې په وجه باندې ډیسکټاپ کې سپیس نشته دی سره ښه نو تاسو ته ما ویل چې هر کله زمونږ سره شی اوپن شي ګور دا اوس چیرته واقع دی په ریم باندې واقع دی سره صحیح ده کنه دغه یو لیکچر ګور دا ما اوپن کو دا اوس چیرته واقع دی دا په
ریم باندې واقع دی دا اوس وګوره دا په څه کې په ریم باندې واقع دی پوه نه شوي نو په ډیوایس ټاسک بار باندې ټاسک بار ته تاسو راشئ او ډبل پی کلیک وکړئ ګور تاسو ته ټاسک بار داسې خلاصي کنه ګور په ټاسک بار ډبل کلیک کا دا د ټاسک بار راځي که تاسو راشئ رائټ کلیک کوي په دې ټاسک بار باندې او پراپرټیز ته لاړ شئ دا ټاسک بار دی یاد لرئ د ټاسک بار کې په ایکس پی یا په 2003 کې چې کوم وینډوز و 2000 کې او ټاسک بار کې څه خبرې وي په 2014 کې ماغه خبرې څه تغییر پکې را نه غوښتل اوس صحیح ده کنه یعنی لاس کاله مخکې چې موږ څه ویلو 12 کال هغه وسم دي صحیح ده کته زرا شي پراپرټی ته او په دې باندې کلیک کین تاسو ټاسک بار خلاص کی ټاسک بار تعریف لاندې سکو چې ټاسک بار موږ څه کوي خلاصي صفحه را تخي او بس دغه نه یاد کې چې ټاسک بار عموما په څلور برخو وشل کیږي چې لومړی سره زموږ سره سٹارټ مینو یا سٹار بٹن او دې زموږ سره زوي کروم چمبر CHAM ده ها چې دا څنګه تلفظ کیږي هغه بار دی ته چمبر نه پس پښتو کې وته دا نوم وي ها چمبر CHAM ده خو زه تر خلک بس دا صحیح ویلم نشم نه پم صحیح ده یو انډین دغه خو ته دغه نوم وي کنه چې هغه خپل یو بلاګ زم ده او بس سٹارټ بٹن بهترین نوم ده صحیح ده ایزی او دا زموږ سره کسټمایز کویک اکسس ټول بار ده یا کویک لنج متوي دا نوټیفیکیشن ایریا ده دا رائټ پینل ده صحیح ده کنه او د رائټ پینل نه تاسو ډیفرنٹ سیټینګ تاسو ویلې دا کولای شئ تاسو دغه مې ته کار کړو کنه چې هغه څنګه پاسورډ ورکوي یا پاسورډ سیټینګ باندې مې ته کړو صحیح ده پین پاسورډ څنګه ورکوي پکچر پاسورډ څنګه ورکوي ستا وینډوز به دغه کنه اوریجنل نه صحیح ده کنه او سیټینګ کوم نه دا یو شته 10 کې دا رائټ بار خالی نشته 10 کې نو شته راځي ډیر طریقې شته چې راتلی شي دا ټاسک بار ده کنه بیسیک او که تاسو د ټاسک بار پراپرټیز کلیک کړئ نو تاسو دغه د ټاسک بار پراپرټیز مکمل تور سره خلاصيږي سره لاګ د ټاسک بار نه کله کلیک کوم ګوره ټاسک بار د لاګ نه وځي نو وځ دا څه د فری هند هر چیرته د ټاسک بار کول شي دلته راوړي اسینه چې دا ټاسک بار ال د پروتي او تا ته وایي چې را ټاسک بار چیرته ته چې ټاسک بار خو استاد ویل چې همیش دلته اوس نشته ټاسک بار به کې نشته نه دا ټاسک بار کول شي چې څوک دلته استعمال کوي څوک لیفت رائټ بوټم ټاپ ډیپند ان یو خو از ډیفالت چې د کمپنی ناراضي چیرته په بوټم باندې وسیږي نو ډیپند پدا راک ټاسک بار ته ټاپ اخلي ک لیفت رائټ بوټم هر طرف د ټاسک بار ته موومېنټ ورکه یو کین ډو اټ صحیح ده کنه دا تاسو په ډیپند چرته کدل چې دا ټاسک بار څخه کوم لاګ کما نو لاګ سره دا ټاسک بار لاګ شي به دا حرکت نه کوي سره دا به مونږ راوړې نشو سره صحیح ده او که زرا شم د ټاسک بار پراپرټیز ته اټو هډ د ټاسک بار کله چې کار کوم ټاسک بار دی بای څه وسیږي ورکو سیږي سره دی نه رائټ کلیک کا داس نو ټاسک بار کاری نه کاری صحیح شو کنه ټاسک بار څنګه څه ها کله چې د څه وګورې ښکاري बहुत څه پیراش مرګ د دې چې تاسو د څه ګورې ټاسک بار چیرته راځي هغه هډی کله چې کرسر ایون مالټلی داسې ملګری ملګری په کار کې دوران کې دا شان دی هډ کله دی بل هغه د څه ګورې وې دی هغه ټاسک بار نشته دی ښا نو د دې چې تاسو ګورې سره نو کله چې کرسر راځي دیتا دا ورا شو کیږي کله چې کرسر دی نه موومېنټ کوي پوینټر سوري کرسر نه پوینټر نو دا به بیرته څه کیږي پټیږي بسره نو چون دل جنزر اعظم او هډ مکوا نو هډ بنه کوي بیا به نور کی یوز ټاسک بار یوز سمال ټاسک بار بٹنز ټاسک بار باندې کوم آیکنز دي دا څه کو م کچھ نه کو ګورو لیش زودن جردارته کچھ نه کا اپلای کنه ګورو پی سمال شلو it's depend on you if you want to check this checkbox so maybe the icon should be small او checkbox نه کلیک درې کنه دا به شي ساز به لګلار شي صحیح ده بیا ټاسک بار لوکیشن ان سکرین کدا زمون سره لاک یو کلاګ نه خدا لوکیشن به کار کوي لیفت ته وسه ټاسک بار لیفت ته وړي کیږي خو هم د اوس پوینټر سره ته نشي وړي او دغه لوکیشن نه ته کولای شي چې دا رائټ ته وسه دلته یو نقطه ده ګوره
که ټاسک بار لاک اوسي او کلاک نه اوسېږي خو دغه لوکیشن څه کوي ټاسک بار وړی شي او که چېرته ټاسک بار لاک اوسېږي نو پوینټر سره بیا د ټاسک بار څه کولی شي نشي وړلی پوه نه شوې اوس ګوره دا لاک شو نو اپلای شو ګوره زه لویولی هم نشم ټاسک بار اینې پوه نه شو مخکې څنګه کرسر سره معلومي کړو بیا ټاسک بار بټنز دي ټاسک بار بټنز دا ما د څوک وي دا کوم ځه ټاسک بار بټن څه کار کوي دا ټاسک بار بټنز دغه نور دا تو تا لا نه کنه څومره یو رادیو په بل څه راځي یو کوم بل په مایک کې دغه کوي امدا خبره کوي بالکل امدا څه چې تاسو ویل ګوره کمباین الویز کمباین هډ د لیبلز لیبل په پټي او څه به کوي زموږ سره وینډوز کم ریلیټډ چې مختلف دغه خلاص شوي زموږ سره فایلز یا انټرنیټ پیجز دي کمباین وین ټاسک بار از فول کله چې ټاسک بار ډک شو هغه ټول راغونډ کراته کمباین که څنګه که زه راشم یو انټرنیټ ایکسپلورر خلاص کوم تاسو سره یو ځل دا مې خلاص کو کنه خلاص شو راغلم بل مې خلاص کو پوره داسې را روان دي راځي کنه بل مې خلاص کو دی مختلفو پیجونو کې ما مختلف سرچینګ لپاره څه شي کې څه شي مې خلاص کړی څه صحیح ده انټرنیټ ایکسپلورر دا وګوره مال تاغسته څه کمباین وین ټاسک بار از فول کله چې ټاسک بار ډک شو دا راته څه کوي یو ځای کوي تر اوسه لا ټاسک بار ډک نه دی کله چې ډک شي ګور دی ټول نه به یو ګروپ جوړ وس ډک شو نو ټاسک بار څه کو ګروپ یې جوړې کو کنه وس د دې ګروپ ګټه دا ده کته دې کې یو پیج هم کلوز کې یو کلوز کول شي او کته دا ټول ګروپ په یو ځل سره کلوز کې نو کول شي چې یو کلوز وي دا ټول ګروپ کلوز شي ور ټول ګروپ کلوز ها او که زه دلته وایم چې یاره نیور کمباین هیڅ کله مې یو ځای کوه داسې پیجونه نو که زه داسې دلته واخلم ګوره دا یو ځل مې پیج خلاص کو بیا مې پیج خلاص کو بیا مې پیج خلاص کو بیا نو اوس زه مجبور یم چې دا څه وکړم بیل هر پیج ځان ته بند کړم یو ځل به دا بندو بیا به دا نو په یو کلوز ته دا نه کېږي دغه شان کار دپاره زموږ سره څه کېږي ټاسک بار کلیک استعمالېږي سره صحیح ده بس دی ښه دې پوری به کافی سره